جوړیاست د کلاس په خیر یاست. وخت منظر دا کو درځو چې په سبجیکټ خبرې کوو. سبجیکټ چې څه دی هغه د بایو کیمستري څه دی. بایو کیمستري په لغت په پلس سر خلاص بیا ځو مخته. نو بایو کیمستري چې د بایو ژوند ته وایي او کیمستري چې د کیمیاوي مواد وایي چې کوم په ژوند کې کوم کیمیاوي مواد څنګه ریاکشن کوي څنګه حساب کوي. نو زه چې مخته ځو سبجیکټ موږ چې سره اخیستې د هغه لیپید پروفایل څخه کارډیک پروفایل څخه. کارډیک پروفایل هم دې ته وایي کېږي نور پروفایل کې هم شماره کېږي خو لیکن کارډیک ته دی ډېر اشاره کوي سیده. نو د زړه پروفایل چې کوم ورته وایي د هغه څخه مې یو ټسټ راخیستی دی. کوم ټسټ مې راخیستی مایوګلوبین مې راخیستی دی. مایوګلوبین مې راخیستی دی سیده. راځئ چې ګورو مایوګلوبین ټسټ څه دی. مایوګلوبین چې دی اول به چې زه پر ساده خلاص کړم. مایوګلوبین چې دی هغه د آیرن او اکسیجن بایندینګ پروټین دی. مطلب کوم چې وسپنه ده او اکسیجن دا د اکسیجن د وسپنه د دې بایندینګ پروټین دی. مطلب د دواړو سره مشترک دي یو پروټین دی یو قسم پروټین دی ته وایي کېږي. هغه پروټین چیرې پیدا کېږي هغه په سکلیټل مسل کوم سر مسلز یعنې نساجونه چې یا د زړه نساجونه څه چې کوم هډوکي یا د سر کوم هډوکي نساجونه په هغه کې پیدا کېږي. نو راځو ګورو دا مې درته وویلم مایوګلوبین یو پروټین دی چې ستاسو په پوش شوي عضلاتو کې موندل کېږي. یعنې کوم چې پوش شوي یعنې پوش لري یعنې لکه دا ګوره دا یو پوش دی په دې کې دا کوم نساجونه یعنې کوم مسلز چې ورته وایي په هغو کې دا پیدا کېږي. هغه کوم مسل هغه ته وایي کېږي هغه ته سټایټډ مسلز وایي کېږي فاونډینګ سټایټډ مسلز. نو هغه کې پیدا کېږي. نو په هغه کې کوم یو انکلوډ دي شامل دی سکلیټل مسلز مې درته وویلې اور هارډ مسلز چې دي کوم چې د هډوکو سره ټچ یعنې د هډوکو سره یو ځای وي. دا اوس ګوره لاس دی دا لاس دی دا یو لاس ولیکم یو منټ دا سړی دا یې لاس کوم چې دا لاس نو غوښه ده دا مسل چې دا د هډوکو سره ټچ وي دغه ته دی وایي کېږي سیده. وګورئ مسل ټچ کوم چې یور بون یعنې په کوم هډوکو کې ستاسو د هډوکو سره چې کوم دغه کوم نساجونه ټچ یعنې هغه ته ټینډنس وایي کېږي هارډ یا نور داسې. لیکن دا په زړه کې هم پیدا کېږي سیده د زړه دپاره هم پیدا کېږي. دا یو اکسیجن کار کوي سپلای کوي. نو د فنکشن چې دی سپلای کوي اکسیجن سپلای کوي اکسیجن سپلای کوي ورسره اور مسلز ته یعنې کوم چې نساجونه یو هغو ته هستي نساجونه بیا څه کوي نور مخته کار پکې خپل دغه په رسي. نو دا تقریبا په ډېرو نساجونو کې پیدا کېږي سیده. اور د دې دا چې دی په دغه کې هم پیدا کېږي په مطلب په چیش اکسیجن سټوریج هم سټوري هم سیده نه اکسیجن ذخیره کوي هم. اوس د دې څخه خلاصو مایوګلوبین زه به یو کوچنی تعریف پیجې درته وکړم چې باره کنفیوز نه کړي. Myoglobin is a protein that is found in your straight muscles. So دا یو مایوګلوبین یو پروټین دی چې ستاسو په پورسوي عضلاتو کې موندل کېږي. دا دې تعریف دی. او په بل تعریف هم دې ته وایي کېږي مایوګلوبین از an iron or oxygen binding protein دی or founding in skeletal muscles or the heart. तो दोनों घट फंक्शन चीज थे सप्लाई के ऑक्सीजन और ऑक्सीजन स्टोरी और प्रोवाइडी नूर ته یعنی استی نور ته چې هغه کار کوي کې اکسیجن ذخیره کوي او سپلای کوي یعنی استی کار باندې لګي ضرورت. د دې نارمل رنج چې د دې نارمل رنج د 15.9 ګرام ملي لیټر پرې ده. دا په کوم ټیوب کې اخلو جل ټیوب هایپرین ټیوب پلین ټیوب کې د دې کریکشن پوینټ دغه اخلو او کوم په بول کې د دې ټیسټ کوي د بول ټیسټ د دې بیا بل کم دی سیده. نو څه ځلند درشم مې دا په کوم کنډیشن کې پورت کېږي په کوم کنډیشن کې ښه کېږي لږ مطلب د دې ډیزیز ټول باندې به ویډیو راځي سیده. اول د مایوکارډیل انفرکشن دی اور سټرونوس دی ایکسرسایز دی کڈنی فیلر دی مسلز انجری اور ریبڈومایسس دی پولومایټس دی سیویر برونز دی اور سیسټمیک لوپس ایریتھرومایټس دی. مطلب په دې ډیزیز کې بیا پورته کېږي
راځو د دې ټیسټ پروسیجر. اوس اډوانس ماشینان راغلي دي، نو په اډوانس ماشینانو کې هم کېږي، په دې کې هم کېږي، په کوم چې فاین کیر ورته وایي په هغه کې هم کېږي. فاین کیر ډېر اسان طریقه ده. دلته به کیټ ور واچوئ، سیرم به د دا کیټ پر سر ور واچوي او دلته خپل ټیسټ پروسیجر سټارټېږي. څه ده د فاین کیر ده، دلته چیف ور لیږم که دې کوی په دې کې که نوم لیکلو په هر ماشین کې چې نوم لیکل وو دغه نوم دغه پروسیجر ډېر اسانه دی. دلته چیپ ورلیږي، دغه د کوم نوم چیپ دی، دلته لاندې کیټ ورلیږي، کیټ ته سیرم ورلیږي، دلته یې پسې سټارټ کړم. او منی ویډیوس هم ډېر اسانه دي. دلته د سی آر په رقم کوچني کلمان دي لوړ ورلیږي په دغه خانه کې، لاندې چې دی کوچنی کیټ ورلیږي، کیټ په دغه سر کې کوچنی دی، د سیرم ورلیږي، بس دلته یې پسې ورکېږي، دی تا ته در شوی اور په سلیکټ او په دې کیټانو کېږي او په بول کې چې دا ټنګ کېږي، په بول کې به داسې کې بول چې دی یورین او لوري به د یورین سمپل راخلاصي. یورین سمپل چې راواخلئ بیا به دغه کې المونیم په نامه باندې سلفیټ چې دی هغه به 2 ګرام ور واچوئ، 2.8 ګرام ور واچوئ. نو هغه چې ور واچوله یو شی ټیوب ته څه ده، شی ټیوب نه دی، د ویډیو لپاره په جوړول داسې یو شی ټیوب دی، دې ته به المونیم ور واچوئ، یورین به اول پکښې کړي، بیا به دلته لیکم یورین پلس المونیم سلفیټ. دا چې در واښوئ ښه بیا وښورئ شیک دی که څه ده، ښه بیا وښورئ، دغه بعد بیا فلټر کړئ. بل ټیوب به راواخلئ، بل ټیوب چې دې راواخلئ هغه پر سر به فلټر پیپر واچوئ، فلټر پیپر چې دې واچوئ دی به دلته یورین پسې ور واچوئ، کوم چې تا سلفیټ مکس کړي یورین دی، مکس یورین چې دی هغه به ور واچوئ، دلته به ور واچوئ چې دی فلټر کړي. که کله چې دلته دې فلټر کړه ګره کار وسو نو بیا به د فلټر پیپر راواخلئ، فلټر پیپر به راواخلئ، فلټر پیپر او به ګورئ که پر هغه باندې نوشان وو یا ژېړ نوشان یا بله کم نوشان، نو هغه په دې کې دا وبله چې یاره په دې یورین کې مایوګلوبین پرزنټ دی. څه ده نور خو به داسې غټ کنفیوژن په دې کې نشته چې سړی ورسې ووایي چې یاره ډېر کنفیوژن. دا یو پروټین دی. څه ده د کوم پروټین دی 2 قسم سره آیرن او اکسیجن باینډ شوي پروټین دی. څه ده دا په سکلیټل مسلز او په زړه مسلز کې پیدا کېږي. د ده کار چې دی هغه اکسیجن سپلای کول، د حجرو پورې او اکسیجن سټورول د ده کار دی، یعنې ذخیره کول. خلاص ختم، د دې نه خاص کنفیوژن نشته.